بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دا د رخصتیانې ورځې مو خپلو زده کړو سره تېرې کړې وي. خپلې تېرې زده کړې سره بیا بیا تکرار کړي، بیا بیا یادونه م کړي د زده کړو او خپلې کورنۍ دندې ترسره کړي. انشاءالله چې تاسو کړي دي او ډیر کافي وخت، ډیر زیات وخت لرئ په کور کې چې تاسو خپلې زده کړې بیا بیا ځل چې کوئ تکرار کوئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ذاکره بارکزی د ریاضي مضمون ښوونکې د دویم ټولګي 5م لوست سره چې دی بیا د سلو پورې د عددونو ترتیب دی. ګرانو زده کوونکو، مخکې هم موږ د کتاب 10مې پاڼه کې ډیر څه کړل زده کړل چې دلته چې د اعدادو ترتیب و چې څه رقم موږ کولی شو عددونه ترتیب کو، کم او زیاتې چې کو توپیر کو. ګرانو زده کوونکو، دلته یو څه پوښتنې وې چې هغه ما تاسو سره یو ځای ولیکل، خو دلته 3 پوښتنې وې چې هغه تاسو باید چې په خپله ولیکئ او دا وه ستاسو کورنۍ دنده، انشاءالله چې تاسو هغه لیکلي وي سره. ښه ګرانو زده کوونکو، په اخره کې لکه په تشو ځایونو کې د لوی علامې یا د کوچني مناسبه نښې ولیکئ چې دا نښې ګرانو زده کوونکو موږ په تیرو زده کړو کې هم ویلي او بیا ستاسو د یو یادونې د خاطره چې بیرته راتازه شي، بیرته د یاد هم نه وتي، تاسو ته بیا یو ځل د دې نښو چې انځورونه درښیم چې کله کم عدد لوی وي. هغه دلته څنګه چې د تمساح خوله تاسو ګورئ بیرته ده، هغه غټ عدد یا لوی عدد دلته لیکل کیږي او کوچنی عدد شاته چیرته چې د تمساح خوله بنده ده، لکه دلته چې څنګه تاسو ګورئ دلته د تمساح خوله چې ده، دې طرف ته چې بیته ده لوی عدد، دې طرف ته چې بنده ده چې دی کوچنی عدد لیکل کیږي. چې همدغه شان دلته تاسو یو څو پوښتنې لرئ لکه د 40 عدد او د 15 عدد تاسو دلته لرئ، یعنی دلته کومه نښه باید ولیکل شي، خوله د دې کوم طرف ته بیرته لوی عدد طرف ته که کوچني عدد طرف ته. تاسو اوس ډیر ښه پوهیږئ چې خوله چې بیرته کوم عدد باید دلته ولیکل شي، غټ عدد یا لوی عدد. لکه دلته موږ 40 او 15 لرو، دلته باید چې تاسو چې ولیکئ آفرین د دې خوله د 40 طرف ته بیرته کوي. دا و یو یادونه. اوس راځو خپل د دې زده کړې په دویم پړاو ته چې بیا هم غواړو چې د 1 نه تر 100 پورې بشپړول بیا هم زده کړو چې چیرته تاسو ته کومه ستونزه پیښه نشي. انشاءالله چې تاسو ټول دا زده کړي دي، خو بیا هم راځئ چې یو ځای سره کار کړو. ښه ګرانو، بیا دلته مونږ چې لرو یوه ورقه ده، 100 مڼې دي، دلته 100 دانې مڼې دي، خو دلته دا ټولې مڼې نه دي حساب کړي، بعضو کې خپل چې عددونه لیکلي دي، دا نورې باید چې مونږ ولیکو. آفرین. ښه دلته اوس شروع شوی د 1 عدد نه. ښه دلته د 1 عدد لیکل شوی، یو پسې اوس تاسو ډیر ښه پوهیږئ چې کم یو عدد راځي، یو پسې 2. ښه د 2 پسې 3، 3 پسې 4، 4 پسې آفرین دلته آفرین. ښه دلته 6 لرو، دلته 8. د 6 او د 8 ترمنځ کوم یو عدد باید ولیکل شي؟ 7. 7 نه پس چې راځي 8 دي او 8 نه پس 9. ښه کله چې دوستانو موږ د 9م عدد ته ورسیږو، پس د 9م نه چې دا چې دي یویزې خانې دي، یعنی دا عددونه ځان ځان ته لیکل شوي دي. پس د 9 نه عدد چې کېږي 2 رقمي کېږي، یعنی یو دانه یو لیکو، 9 پورې خو خلاص شو، یو سره باید چې یو دانه صفر ډیر کو چې دا چې دي 2 رقمي عددونه دي. ښه
دلته اوس بیا موږ څه لرو 11 11 دی دا د صفر پر ځای موږ ویلو چې کله موږ د صفر عدد ته ورسیږو بیا د صفر خوا کې بیرته سر نه 1 2 3 4 چې کو شروع کو څو چې تر 9 پورې ورسیږو لکه دلته 11 لیکل شوي د صفر پر ځای 1 لرو اوس باید چې 2 ولیکو آفرین دلته راځي 14 2 په ځای 3 دلته 4 5 دلته موږ لرو 15 لرو دلته بیا هم 14 دلته 18 19 ښه 19 ته ورسېدو کله چې د صفر پر ځای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا پوره شو اوس څه شی وکړو اوس باید چې خپله لسیزه خانه ډیره کړو یعنی دلته لسو د یو خوا کې صفر دلته اوس باید چې د دوو خوا کې صفر ولیکو چې هغه کم یو عدد دی د شلو عدد ښه اوس چې شل کله پوره شو بیا هم د صفر پر ځای یو د صفر پر ځای 2 د صفر پر ځای 3 همدغه شان مخکې ځو 21 22 23 څلېرویشت موږ دلته لرو 25 شپږویشت 28 29 ښه دلته بیا موږ د یو په ځای چې 9 ته ورسېدو ښه پس د دې نه باید موږ څه وکړو بیا هم خپله لسیزه خانه ډیره کړو چې دا هم څه ده آفرین د دوو په ځای اوس راځي د دریو عدد ښه ګرانو اوس راځو د دې صفر پر ځای باید څه ولیکو آفرین یو درې خپله د صفر پر ځای یو بیا درې خپله د صفر پر ځای 2 صفر پر ځای 3 صفر پر ځای 4 صفر پر ځای 5 پر ځای 6 پر ځای 7 صفر پر ځای 8 دلته لیکل شوي چې 8 دیرش دي دا یې هم 9 دیرش بیا 9 ته ورسېدو بیا باید څه وکړو خپله لسیزه خانه ډیره کړو چې د دریو په ځای څه راشي 4 سره یو دانه صفر ښه بیا هم راځو همدغه کارونه څنګه چې دلته هم د صفر پر ځای 1 2 3 ولیکل تر 9 پورې همدغه کار د 40 خانه کې هم کو 2 40 3 40 4 40 5 40 6 40 7 40 8 40 9 40 ښه بیا د 40 خانه 9 پورې ورسېده باید چې د لسیزه خانه څه شي ډیره شي دلته 50 بیا د صفر پر ځای 1 صفر پر ځای 2 3 50 هم دلته موږ لرو 3 50 لیکل شوي دي ښه راځو اوس 4 50 5 50 6 50 و 50 8 50 9 50 بیا لسیزه خانه دلته ډیریږي شپېته ښه ګرانو زده کوونکو تاسو اوس په دې ډیر ښه پوهېدلي یاستئ چې پس د دې نه یعنې کم عدد چې ته ورسیږي لسیزې خانې ته ورسیږي بیا موږ څه کوو هغې کې هماغه د صفر پر ځای د 1 2 3 او 4 یعنې د 9 پورې د هغې څه کوو عددونه ډیرو لکه 1 شپېته 2 شپېته 3 شپېته 4 شپېته 5 شپېته 6 شپېته 7 شپېته 8 شپېته 9 شپېته اوس رالو د اویا خانې ته ښه همدغه شان څنګه چې د نورو سره مخې ته لاړو اوس راځو ښه د اتیاو خانې ته چې دی پس د دې نه 1 اتیا 2 اتیا یعنې د صفر پر ځای همدغه شان څه کوو عددونه ډیرو
درې اتیا څلور اتیا پنځه اتیا شپږ اتیا فرین اووه اتیا اته اتیا. بیا کله چې 9 اتیا ته ورسیږو بیا به چې خپله لسیزه خانه چې کو ډیره کو. ښه ګران دلته اوس ورسیدو د اتیاو خانې ته د 9 اویا نه پس اتیا. ښه اوس راځو یو اتیا دوه اتیا دلته موږ لرو راځو دوه پسې چې راځي درې اتیا څلور اتیا پنځه اتیا شپږ اتیا آفرین اووه اتیا اته اتیا 9 اتیا او 90. ښه دلته ګرانو کله چې لسیزه خانه 9 ته ورسیږي که تاسو د صفر پر ځای همدغلته 1 2 3 ولیکئ یعنی په آخره کې کم عدد راځي تاسو یعنی د دوه رقمي لیکلو نه په دې اخرنۍ خانه کې نور خلاصیږئ یعنی راځئ چې مخې ته لاړ شو او د دوه رقمي آخري عدد چې کو پیدا کو. دلته د 9 پر ځای یو د صفر پر ځای یو صفر پر ځای دوه صفر پر ځای درې څلور همدغه شان پنځه نوي شپږ نوي دلته اووه نوي اته نوي. ښه دلته اوس موږ 9 نوي عدد ته ورسیدو چې دلته یویزه خانه هم 9 ده او لسیزه خانه هم. ښه دلته کله چې موږ د 9 ته کله چې یویزه چې ته رسیده 9 عدد ته موږ لسیزه ډیروله خو دلته کله چې شو آخري عدد 9 ته ورسیدو دلته هم 9 نوي شو. اوس باید چې بیرته د یو عدد نه شروع کو صفرونه ډیریږي یعنی د 9 نوي نه پس 100 راځي دلته لسو اول کې د 9 نه پس یو دانه صفر لره اوس 100 ته ورسیدو چې یو د 2 صفرونه سره او زمونږ دوه رقمي آخري عدد چې دی 9 نوي اولنی عدد چې دی لس یعنی د یو نه 9 پورې ټول عددونه یو دانه لیکل کیږي ځان ته لیکل کیږي چې دی دا وګورئ تاسو یو دانه کله چې لسو ته ورسیدو 2 دانې شو یو شو صفر سره همدغسې ټول عددونه 2 2 2 2 لیکل شوي دي کم عدده پورې تر 9 نویم عدده پورې یعنی 9 نوي اخرنی او لس اولنی دوه رقمي عددونه دي. کله چې 100 شي یعنی دا چې دی 3 عدد دي یو دانه یو دی او 2 دانې صفره چې دا 3 عدد دي 3 رقمي عددونه دي او دا هم دلته زمونږ سلیزه خانه شروع کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه ستاسو نننۍ زده کړه انشاءالله چې دې زده کړې نه مو څه اخیستې وي تر راتلونکي زده کړې پورې تاسو په لوی الله سپارم او تاسو خپلې کورنۍ انشاءالله چې ترسره کوئ د 1 نه تر 100 پورې تاسو خپلو کتابچو کې ولیکئ تر راتلونکي زده کړې پورې بیا ستاسو په خدمت کې یم په لوی الله مو سپارم ستاسو بریا زموږ هیله ده.